دا وخت زموږ سره په سټوډیوز کې د پښتو موسیقۍ نامتو موسیقار فروخ سیر شمع موجود دی. نو اول زه ستاسو طرفه او خپل له طرفه دې ته په سټوډیوز کې او په دې پروګرام کې په ګډون باندې په خیر راغلی ویم او د هغې نه پس یقینا تاسو به د دې خبرې په انتظار یې چې دې فن ته څنګه رالو. نو دا قصه به درته دې په خپله وکړي. لایق صاحب دا فن چې دی که نه دا فن زمونږ کورنی فن دی. زمونږ والد صاحب چې و په خپله موسیقار مو ګلوکار مو شاعر مو. د هغه نامه وه صحبت خان. څه شوق مو څه زمونږ دا کاروبار و. یعنې کور کې به تا خپل والد صاحب لیدو کتو نو هغوی به دا ګانې کولې او جوړول را جوړول به یې کول. زما هم شوق پیدا شو. ناسې تاسو هغه وخت کې د څومره عمر وی؟ هغه وخت کې زه تقریبا د 14 کالو وم. د هغې نه بعد چې د فن ته زه راووتم ما تعلیم بس کړو. څوم کې سبق پرېښودی؟ سبق خو ما جي بس ډېر وختي پرېښی. سنتیز کې ما 4 پاس کوو بس بیا دې پرېښود او بیا مې پرېښود دې طرف ته راغلی. حاجي مایل شو. هغې نه بعد بیا زما په یو سړي اعتماد راغلو چې د هغه نامه وه خوشمیر استاد چې هم د ریډیو سره ډېر منسلک و. هغوی ما د خپل ځان استاد وګڼلو او ما هغه له سند ورکړو د استادی شاګرد دی. شکره دې ولې ورکړه؟ شکره مې ولې ورکړه. بیا هغوی ما ته علم وښولو د دې څیز بنیادي علم. بنیادي علم چې د موسیقۍ څه دی کلاسیکل دا هغوی ما ته وښولو. په دې دوران کې به نور داسې استادان اوچت استادانو سره زما ملاقاتونه کېدل ځکه چې زما دا شوق و. بیا موږ سانګ پبلیسټي کې نوکران شو د انګریزانو په سن 42 کې. په هغې کې زما استاد به دا څیزونو له طرزونه جوړولو. سانګ به یې تیارول ګانې به یې جوړولې. زما هغه سره لاس و هغه ما ته مهارت حاصل شو. څه د پلارو اصل د ملګرتیاونو نو دا د کمپوزر علم ما ته د هغه وخت نه شروع. هسې دا خو ډېره غټه موده ده که نه؟ نو تا خپل لومبی کمپوزیشن یعنې کومه لومبی نغمه وه چې تا هغې له خپله موسیقي ورکړه؟ خپله نغمه خو چې څه وخت ما ټرای ورکوله که نه هلته ریډیو کې نو ما یو سازینه ورکړې وه چې زه څه وخت ریډیو پاکستان اغشتم. هغوی زما ایډیشن واغشتو او ما نغمه جوړه کړه 2-3 راګو کې د پښتو په شکل. ځکه چې عام خلک دا وایي چې ګینې دا پښتو کې موسیقي نشته ولې پښتو د موسیقۍ نه ډکه ده او بغیر د موسیقۍ نه هېڅ شی بهر نشته. که پښتو ده که اردو ده که پنجابي ده هر څه چې دي خو چې موسیقار پې پوهېږي. ټیک خبره ده. نو تاسو لکه په وړاندې ځل باندې راغلی او یو سازینه مو پیش کړه او په هغې باندې ستاسو نوم منظور شو چې تاسو به د سندرو طرزونه تړئ. د هغې نه راپریسته باندې تر دې وخته پورې به تقریبا څو نغمې ته کمپوز کړي؟ رجې څه شمېر خو ما ته نشته خو د 100 پورې دي. نو بې شماره دي. بې شماره دي. خو دا ده چې په هغې کې زما بیا دلته چې دا نغمې به ورکولې که نه په هغې دوران کې دلته کې یو ګویه وه عقلمینه نامې وه. هغې یو غزل ویلو د دې ناڅاپه یو شاعر ته د هغه یو غزل هغې وویلو زما په کمپوزیشن کې. نو هغه ډېر زیات مشهور شو. هغه کوم یو؟ هغه غزل ستا د محفل نه بېنوا راغلمه څه په سلګو په جړا راغلمه. نو دا جي دومره مشهور شو چې د ماشوم د بچي او د عقلمینې هم پې ډېر لوی نوم شو او زما هم نوم شو. نو هسې ستاسو خو به د ډېرو فنکارانو سره واسطه پرېوځي لکه څنګه تاسو ځینې فنکاران یاد هم کړو. کم فنکار داسې چې ستاسو خوښي مطلب دا چې کله ته د موسیقۍ تړونکی د سندرې
او هغه په اسانۍ سره ستا په ذهن کې چې کوم خیال وي په کومه طریقه چې ته کومه سندره پیش کول غواړې هغه زر هغه طرز قبول کړي. هسې څو کسان دي چې زما خوښ دي. طرز د کولو کې اول خو ګلریز تبسم ډېر مړنی دی، چا مې ډېر خوښ دی. خیال محمد هم ښه دی، او نور او کشور سلطان ډېره ښه ده، او دا د خیال محمد زوی چې دی نو دی هم ښه دی او نوی لک دی ښه دی. هسې ستاسو سره خو په دې فن کې نور موسیقاران هم شته. جی ستا خوښ موسیقاران کم کم دي؟ زما خوښ موسیقار چې دی که نه جي نو رفیق شینواري دی. اوس دا راته ووایه چې دومره ډېر وښه شو چې ته دې فن سره منسلک یې، خو ستا څوک شاګردان شته اوس؟ جی او څوک دي؟ زما شاګردان جي یو کشور سلطان ده، او بل یو میر احمد شاه نوموږي ډېر مشهور سړی و، اوس در اصل کې د مچي مردان کې به اوسېده، اوس مړ شوی دی خدای دې وبخي. دلته ریډیو کې لکه مثلا رادت حسین دی، ده ته ما ښوولي دي، ګویا که چې د استاد بل دی. ملستان هم زده کړه کړې ده، بل چا نه هم زده کړه کړې؟ ما هسې په دوستانه ښوولي دي، استاد یې بل دی او شکر یې بل چا نه کړی. اصل کې دا دلته چې کوم دی بختیار تاج محمد دا ډېر ښه فنکاران دي، زما ډېر خوښ دي او ډېر صحیح علم دی ورسره، دوی سره هم د عالمانو خلکو قدر دی. نو دوی هم ستاسو نه څه زده کړه کړې ده که نه؟ دوی زما د استاد نه کړې ده جي. دا لکه مطلب ستا ملګري دي؟ ملګري دي. او زمونږ ملګري کوم چې دا پروګرام اوري هسې د هغې خواهش دی چې کوم د پښتو موسیقۍ فنکاران دي، موسیقاران دي، دا ټول راولئ او په پروګرام کې زموږ سره ډېره شکریه زموږ د دې اورېدونکو. نو د دې خو به دا تسلي شوي چې ستا سره ملاقات وشو. فاروق سیار صاحب سره ملاقات وشو. نو اوس به هغې یو تقاضا کوي، نو ستا څه خیال دی څه تقاضا به کوي؟ څه تقاضا به کوي؟ دا به کوي چې د هغه اوس کوم نوې ګانه تیاره شوي یا جوړه شوي هغه موږ ته تاسو په خپل ټایم دننه باندې واوروئ. دا فیصله زه اوس په تا پرېږدم که نه چې ته ورته د زړه د تن نه کوم اورول غواړې؟ زه د زړه د تن نه دا قلمینې په اواز دا ګانه زما خپله خوښه هم ده، د عوام هم ډېره خوښه ده، او د هغې جینۍ اواز هم ډېر ښه دی، ښه او ښه ویلې ده. نو چې ښه ویلې ده نو زموږ د پروګرام ملګري به ډېره ښه وه چې زموږ د پروګرام ملګرو واورېده، یقینا خوږه نغمه ده، ډېر خلک یې خوښوي، یو ځل به بیا اورېدلي، دا ځل ستا په خوښه نور کله په خپله خوښه که نه؟ دا راته ووایه چې ته کم شی په مینه باندې کمپوز کوې، غزل، چاربیته، څه؟ زه په مینه خو چې ډېرې نږدې غزل. دا څه وجه ده؟ د هغې وجه دا ده چې ما له خپل ځاني هغې کې د سوز ځایونه بېل راځي، او د ټکو د لهجې د شاعر چې کوم تخیل وي که نه هغه ډېر وضاحت کې راځي، او دا ډېره غړم بغړم زما بس نه لګي. څه وجه ده چې غزل د هر چا زړه ته پرېوځي؟ غزل کې جي سوز دی. نو دې څه مطلب دی؟ ټول خلک سوځېدلي دي؟ دا ټول خلک جي عشق سوځولی دي. کم عشق؟ عشق فرق دی نو که د خدای رسول عشق والی که نه، که د یو انسان عشق والی او که د دولت عشق والی، که د دولت عشق والی، خو عشق دی. دا دنیا په عشق باندې آباده ده. دا خو یقینا خبره ده چې دنیا چې ده په مینه باندې آباده ده، په عشق آباده ده. نو فاروق سیر صاحب خدای دې وکړي چې ته داسې خوږې خوږې نغمې کمپوز کړې لکه څنګه چې زموږ د ملګرو واورېده، نن یې واورېده خوشحاله شوي به او ستا په موسیقۍ کې دوی داسې خوږې خوږې نغمې اوري او ستا ستاینه کوي. ستا د راتګ بیا مننه. مهرباني. السلام علیکم.